په پښتنو کې نقل ځان ته حیثیت لري، بلکې داسې به ووایو چې زموږ د زاړه ادب دغه روایتي رنګ ډېر خوندور دی. نقل زموږ د محفلونو، زموږ د حجرو ښایست و. دا به یو بل ته روایتا اورول کېدو، بیا به یوه نسل څخه بل نسل ته انتقال کېدو. نو دا به سلسله روانه وله، ډېر خوند به یې کاوه. عاشقانو به خوند پر اخیستی، یارانو به پښې ورته غځولې وې، تورې ترخې چای خوږې چای شنې چای به یې پر کولې. که به چای نه وې هم یو بل خوراک به یې ورته کاوه، خو شپه به یې په دغه طریقه تېروله چې خوند به یې پر اخیستی. دا د ادب هغه زوړ څرک دی چې په پښتنو کې ډېر خوندور دی، او په پښتنو کې تر ټولو خوندور علامتي نکلونه دي چې هغه تور دیب او چونګښ او دارنګه نومان او ګیدړه خاله. دا د ادب ښایست ګرځي. که څوک په ادب باندې کار ولري نو د پښتنو دغه اړخ چې دی دا ډېر خوندور دی. د مومن خان او شیرینو نکل چې دی دا ډېر خوندور دی. په پښتنو کې د هرې اجرې د هر محفل ښایست پاته سوی دی. او په دې نکل کې به زه تاسو ته دا ووایم چې په دې نکل کې یوه خوندوره خبر دا ده چې د خپل ځانګړي وزم لنډۍ یا داسې مصرې راغلي دي چې هغه په نورو نکلونو کې نه پیدا کیږي. دا زموږ د غاړو یا د لنډیو څېړونکي وایي یا د فولکلور څېړونکي وایي چې ګر سره په پښتو کې د لنډیو ابتدا له دغه مومن خان او شیرینو نقل څخه سوې ده. په دې لنډیو کې ته خوند خبره دا ده چې دا اوله مصره یې 2 واره ویل کیږي، بیا یې دویمه مصره چې ده په هغه کې اووم اتم نم یا لسم سیلاب چې دی پر توري باندې دا هم 2 واره غبرګیږي. او په مابین کې وی یا وای داسې یو سیلاب توری ورزیاتوي دا ویل کیږي. او ځینې بیا وایي چې یا د لنډیو ابتدا چې د طالب جان او ګلبشرې له نقل څخه سوې ده. په دا کې به چې طالب جان او ګلبشرې کومې لنډۍ کړي دي. نو دا روایتونه خو ستا زموږ په ادب کې د خوند خبره دا ده. زه تاسو ته نن د مومن خان او شیرینو نقل کوم له کتابه څخه. دغه کریډټ چې دی دا د محمد ګل نوري صاحب دی، ارواښاد الله تعالی دې وبخښي. دا نقلونه د په ملي هنداره کې سره راټول کړي وو. دا ډېره لویه سرمایه ده زموږ د ادب او زموږ د ژبې. زه اوس هم په دې باندې اوګاره یم چې زموږ خلک، زموږ څېړونکي باید دا خواره واره نقلونه ګډ سره راټول کړي، او موږ باید د نقلونو یو انسایکلوپیډیا ولرو. دا به له موږ سره خوندي، زموږ به ډېر ښایست وي. نو تاسو دا نقل ته غوږ ونیسئ چې په څه طریقه باندې خوندي سوی دی. دا د نن ورځې ناسته په دې ده چې دا ناسته به هم وي او د ویډیو له لارې د اواز له لارې به خلکو ته ورسیږي، خوندي به هم سي. او دغه کم زوړ روایت چې دی په دا باندې خو نوګر سره موږ کار لرو، ژوندی یې ساتو چې ختم نسي. که څه هم اوس د دغه ځای چې دی د ریډیایي ډرامو، د ټي وي ډرامو او د فلم سټیج ډرامو نیولی دی، نو دغه حیثیت هغسې پاته دی، خو هغه سورس بدل سوی دی. یعنی کیمره راغلی ده، خبر هغه کیږي، ډرامه هغه شی دی. نو دا نقلونه اوس هم هغه رنګه د مومن خان او شیرینو نقل اوس هم یو څوک ویلی سي په ډرامه کې پر سټیج باندې کولی سي. بس خلک اوس هم شپه هغه رنګه تروي، خو هغه خبرې نه اوري بلکې پر سکرین باندې ګوري. نو دا دی زه پر سکرین باندې هغه د محمد ګل نوري صاحب لیکلی نقل تاسو ته اورم. مومن خان او شیرینو وایي 2 ورونه ول. دغه یو ورور یې د کوب مصر و او 7 زامن یې درلودل. د مشر زوی نوم یې زبردست و، دغه کشر ورور زوی او لور نه درلوده. او د دې ورونو معاینې دواړه برابرې سوې. دغه مشر دې کشر ورور ته وویل چې که ستا لور وزېږېده او زما زوی، نو ستا لور به زما د زوی ته راکوې یا به زما د زوی وي، ځکه زه ستا زوی ته لور درکوم. کشر ویل ښه دی. هغه نه پښتانه کومه لور پیدا سوه ستا د زوی ده، ستا د لور پیدا سوه زما د زوی ده، نو زما لور پیدا سوه ستا د زوی ده، که دا رنګه هغه له مخه چې دوی ودونه کوي یا خبره کوي. هغه روایت کارونه د خدای دي چې نه میاشتې نه ساعته تیر سو، خدای و کشر زوی ته ورکړه، د مشر لور وزېږده. کشر ور د خپل زوی نوم مومن خان کښېښوی او د مشر د خپل لور نوم شیرینو کښېښوی. دا ښه غټه سوه او هم په دغه کوچنیوالي په زړونو کې د مینې اور د یو بل سره پیدا سو، مین سو سره. موده پس دواړه ورونه مړه سو. د مشر ورور 7 زامن پاته سو. د دې زامنو سره جګړه سوه. یو ویل زه د پلار په ځای کښېنم او بل ویل زه کښېنم. پر مصري دعوه سوه.
لنډه دا چې بې اتفاقه سو سره په مشرتوب نه سره جوړېدل. ولس ورته وویل چې موږ په دې باندې عرض نه لرو چې تاسو پر کوم یوه باندې په یوه سلاس واستئ، هغه زموږ مصر دی، زموږ کابل دی. مومن خان هم دعوه وکړه چې مشرتوب د مخه ستاسې د پلار و، زما پلار یې کشر و او اوس مشرتوب زه غواړم. خو مومن خان ډېر مهربانه وسیلهناکه سړی و، د ولس سره یې خورا ښه کول. نیم ولس پر ده ودرېدی چې زموږ مصر او خان مومن خان دی. وروسته سوله پر دې وسوه چې د نیم ولس مصر مومن خان سوی او د نیم ولس مصر چې دی په دوی کې یو و چې کیږي ودیسي. په دغه ورونو کې زبردست مشر. څو ورځې وروسته د مومن خان مور و مومن خان ته وویل چې دا تربورونه دې خوابدي سول، ته مرکه ور ولږه، ماینه شیرینو ځینې راولاړه که، راواده یې که، سبا به باندې پښیمانه سي. نو خو د مومن خان مرکه ور ولېږله چې ورسئ چې دا ښځه خو کاکا ماته راکړئ چې اوس یې ورونه راکوي او که څه وایي. شیرینو او مومن خان د پلار په ژوند لا سره مین و. نو مومن خان تر دغه ورځې پورې د پښتني غیرت له امله خپله مینه پټه ساتلې وه او د شیرینو هم دغه رنګ زړه پوره او په صبر و او غږ یې نه کاوه. مرکه چې راغله و زبردست خان ته چې دا خور دې و مومن خان ته پلار ورکړې وه، اوس نو لویه ده او ورواده یې که. زبردست خان ویل چې زه هیڅکله خپل خور یا خپله خور نه ورکوم. بس اوس نو د پښتنو تربورګلوي شروع کېږي او نه زما پلار ورکړې ده چې په کومه راغلي یاستئ پر هغه باندې ځئ، بیا مو دلته نه ووینم. مرکې ورته وویل چې مه کوه، دا ښه کار نه دی، زموږ مخ مه ماتوه. هر څه چې ته په خپله خور ورکوې موږ یې قبلوو، هر څه چې ته پرږدې موږ یې منو. څرنګه چې د پښتنو دا خوی دې مرکه ورته راغلې وه، څو یې وس کېږي مخ یې نه ماتوي. نو زبردست خان وویل چې اول خو یې نه درکوم، زور ورسره کوي، او بیا هم که تاسې ټینګ یاست نو ښه دی. پر دغه سپردې 12 سپاره یعنې 12 منه بتکي ماته راکړئ، نو بیا یې ورکوم، که نه وي نو هیڅ خبره نه ده، زه بیا پر خپل ګای نه یم ولاړ، خپله خبر نه منم. مرکې وویل چې پورته کوئ، لاسونه دعا وکئ. قبوله مو د زبردست خان حیران سو چې دا څنګه کار وسو. ما خو یوه بهانه ورته کوله چې مومن خان خو دونه بدکي نه لري او مرکې قبوله که. د دې پای څه خو ناچاره سو، پښتونو له خپله قوله نه ګرځېدی. ویل یې ښه ده مړه، مرکه یې رخصت که. مرکه راله، مومن خان پوښتنه ځینې وکړه چې ومو غوښته؟ دوی ویل هو. مومن خان ور ښه دی. مرکې ویل چې دا پوښتنه دې ونه کړه چې څنګه مو وغوښته؟ مومن خان ویل چې څه خو مو غوښتي وو. مرکې وویل چې په 12 سپره یعنې 12 منه بتکي مو وغوښتله. مومن خان چې دا خبره واورېده نو یې ناره که. اوس نو ونا دې ته غوږ سئ، درځئ چې سرزونه د شیرینو ورور مې غواړي په بارونه. دا داسې ځانګړی وزم دی او دا زموږ د تاریخ په نورو نقلونو کې نسته. یعنې زبردست خان پښه راته نیسي، پلار یې لور وړیا راکړې ده او دی یې نه راکوي. دوی 12 منه بتکي غواړي، دا یوه بانه راته کوي. د ده نوم زبردست دی، په خپله نامه غولېدلی دی، زما سره زبردستي کوي. نو زه خو دونه بتکي نه لرم، نو خو زما څخه دا وطن پاته دی، خپل تربورونه دي، جنگ مناسب نه دی چې ورسره ویې کم. ښه دا ده چې هندوستان ته لاړ سم، ای بیا خوابدی سوی او د ورک سم او دا وطن و دوی ته ور پرېږدم. نو یې د سفر موزې را وغوښتلې چې زما د سفر موزې او نور سامان را برابر کړي چې ځم. دلته شیرینو خبره سوه چې مین دې هندوستان ته ځي. څرنګه چې دې پر مومن زړه بایللی و او دی یې خپل رو ګاڼه، نو د توانه یې ورته ووتل. د مالې سرځنې ورک سو او ورونو په غلا یې تور پړونی په سر کو، له کوره پټه راووتله، په یوه تراټ راغله. مومن خان لا نه دی وتلی، نو یې پر ناره کړه تا د سفر موزې په پښو کې د زیړو ګلو باغ په چا سپارې مینه. یعنې چې ما و چاته پرېږدې. مومن خان په جواب کې ناره پر وکړه ما د سفر موزې په پښو کې د زړو ګلو باغ پر خدای سپارم مینه. دا خو سمه ټپه ده. نو دارنګه وزم هم پکې شته چې هغه عام دی چې موږ یې ټول پېژنو او ځینې داسې وزمونه دي چې هغه موږ نه پېژنو. شیرینو ورته ویل چې ته ولې ځې، څه سوي دي؟ ده ورته ویل چې ستا ورور په منو بتکي غواړي.
نو زه خو دونه بدکي نه لرم. نو شیرینو ناره پر وکړه د هندوستان ولور ته مزه، د شیرینو ولور له ما واخله مینه. ښه مومن خان په جواب کې دا ناره پر کوي، وایي د هندوستان ولور ته ځمه، د شیرینو ولور په خپل لاس وګټمه. شیرینو چې فکر وکړي چې په نارو خو نه راوګرځېدی، ته راسه یو بله ناره پر وکړه، د هندوستان ولور ته مزه، د هندوستان جونې لولۍ بند به دې کړي نه، یعنې د هندوستان جونه ګردې بازنګرۍ دي، تا به هم وغولوي خطا به دې کي، چل به درته جوړ کي، باندې مین به سې، ما به پرېږدې بازنګر به دې کړي، تربرونه در باندې خاندي او ټول پښتانه به بد در باندې وایي. نو مومن خان په جواب کې ناره ورته کوي، څه ورته وایي؟ قدرمنو په نقل کې به دا نارې چې راتلې نو بیا هغه د اورېدونکي جستجو نوره زیاتوله، نور خوند بې پکاوی. د هندوستان ولور ته ځمه، د هندوستان جونې زما غوندې مندې دي نه، یعنی چې ما نسی غولولی او نه زه بازنګران له ما سره کولی سي. زه پښتون یم او پښتون هېڅکله ننګ له لاسه نه ورکوي. خو پر آس راسپور سو، د شیرینو څخه رئیس سو، نو شیرینو تر شا ناره پسې وکړه. دا ګوره یا منظر هم وړاندې کېږي، داسې خوند پکې کوي. یار مې سپریږي روانېږي، په نارنجي مخ مې سیلاب د اوښکو ځینه، چې دورې ځې خال مې صحیح کا، د هندوستان د نجونو نسته شنه خالونه. دا د ناز نارې پر وکړه چې ګوندې په دې زړه نه رایسي راوګرځي، هېڅ چورت یې پکښې ونه واهه. د کلي څخه ووت او لاړی. مومن خان چې د کلي څخه راووت، شیرینو پړ مخې راغوځاره سوه او یوه ګړۍ بې خوده پرته وه. خو راپورته سوه، تر شا یې وکاته، مومن خان نسته. نو یې دا ناره پر وکړه، که دوی واده سره کړی نو به دا نکل نه و، دا خوند په دې پکښې دی چې دا جدایي پکې راغلې ده. چې خان مومن له ما جدا سو، بدن مې ریږدي، زړه مې صبر نه کوي نه، په جدایي سره جلا سو، مېمونه کله به وصلت سره کوونه. ما جدایي لیدلې نه وه، چې مومن خان رازه جلا سو وبه مرمه. مومنه زه الله دې مل سه، دا شینکۍ خال او زلفې تا لره ساتمه. مسافري په جمه زړه که، خولګۍ مې ستا ده که زه خاورې سم مینه. شیرین جانه کور ته ولاړه، کور د بیلتانه په خونې کې شپې تېروي. نو دا نور پرېږده، مومن خان سوسو. مومن خان چې را رئیسو، خلک په پسې دي. تر یو ځایه چې راغلو، خلکو وویل چې بس دی تاسې رخصت یاست، زه یوازې ځم، د خدای په امان. ټول خلک ځینې راوګرځېدل، مګر یو ریدي ګل خان نومېده چې د مومن خان خورا ګران اشنا و، او دی ورته وایي چې له ما سره تړلی یې، زه څنګه تا څخه جلا کېږم، دا نشي کېدی. لنډه دا چې مومن خان او ریدي ګل سره را رئیسو، هله سفر کار دی، دا د هندوستان ته راغلو. او څرنګه چې مومن خان داسې ښایسته و لکه فیروزه چې سترګې پر رڼېدلې. نو ریدي ګل خان ورته وویل چې ستا داسې سکه ده، سکه توری زموږ دی، نه یې سته سکه په ژوب کې، نه په میر نه په شادو کې. سکه دا د مخ وګونه ته وایي. نو وایي ستا داسې سکه ده که هر چا ولیدلې، زه به در باندې زړه به در باندې بایلي. نو ته هم پر مخ نقاب را وغوړوه. ښار ته ننوتل، په بازار کې ځي، د هغې خوا فوز او عسکري راځي تېرېږي. د مومن خان خپل نوکران ور پیاده سو. نو یې زړه ورکوي، ویې کوي چې زما داسې نوکرانو د مخه څخه یې نقاب ایسته کړ. دوی سیل وکړي، خو عسکر تېر سو، د چا نه سو ورته فکر. د یوه پیردار سترګې پر ومښتلې، دستي غوځار سو، بې سده سو. هغه نیزه چې تکیه کړې یې وله، تر لړمانه یې وخته. ریدي ګل ویل، وایي مومن خانه ته وګوره، یوه پیردار ولیدلې، څه احوال یې دی، نو اختیار لرې که مخ پټوې که نه. مومن خان بیرته پر مخ نقاب را وغوړاوه، رالی، یو سری لره، یو کوټه یې ونیوله. دلته خلک په پیردار راټول سول، حکومت ته رپورټ وسو چې پیردار زخمي سوی دی. چې د پیردار څخه یې پوښتنه وکړه، چا ویل چې د په هیڅ چا هم نه یم ولی، مګر زه خپل عشق په نیزه ووالم. یعنې یو ښایسته ځوان مې ولیده، زه بې سوده سوم، غوځار سوم، نیزه مې تر نس وخته، په هیڅ چا غرض مه کواست. باچا حکم وکړي چې دا زلمی به خامخا را پیدا کوئ. پخواني باچاانو یو تحقیق یې نه کاوه، بس د عوامو او د وزیر او د دربار د خلکو خبره بې دستي منله. شاوخوا سپایان ګرځي، پوښتنه کوي. یو پنډې ته ورغل چې پلانی سرای دی، 2 کسه ځوانان دي، د دې ملک نه دي، او که هغه و نو دغه به زموږ د کار خلک وي. سپایان رالو، د مومن خان په کوټه ورننوتل. هلته داسې چپه پرېوتل چې په سود راغله. مومن خان د ټولو سره روغبړ وکړي،
خورا عزت یې ورکړي، ډوډۍ او میوې ورته راوړي. ټول یې ماړه کړو. وروسته سپایانو ورته وویل چې بادشاه غوښتي یاستئ، که نه زهیرېږئ یو وارې راځئ چې ور حاضر سو، ډېر به ښه وي. مومن خان ویل په غبرګو لیمو به ورسو. مومن خان هم خبره نه څه وي. لنډه دا چې مومن خان او ریډي خان ور رئیس ول، د باچا حضور ته راغلو. د باچا چې سترګې پر وموښتلې، د ده ښایسته څخه ډوب لاړ. باچا ورته ولاړ سو، خیال یې پر وس ورسېدی چې دا هم د باچا زامن دا څنګه سره کښېنستل. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې څوک یاستئ؟ مومن خان ورته وویل چې زه د پلاني باچا زوی یم، هلته مې خوا بده سوې ده، نو دلته هندوستان ته راغم. باچا وویل چې ډېر ښه کار وسو، خوا مه بدوه، زه د پلار د باچۍ څخه راغلی، دا دی هم ځای دی، ما کاکا فرض که هر څه چې غواړې درکوم یې، ښه به دا وي چې ته څه غواړې له ما یې غواړه. دلته مومن خان او ریډي ګل اوسیږي څو شپې بعد. یوه شپه مومن خان بیده دی، خوب ویني چې غږ پر وسي چې پورته سه. د دې پسه پهلواني کړه، پر ټولو پهلوانانو به د خدای کوي او زورور او غښتلی کړي. مومن خان راویښ سو، رایه نه پکښې وواست. سحر را کښېنستی، فکر یې وکړ چې دغه خوب به څه وي، او ځان غښتلی ور معلوم سو. نو راغی چې زه ځان وازمویم. باچا ته وایي چې صاحبه ته خو پهلوانان لرې. باچا وویل اوس ما داسې غښتلي پهلوانان دي چې ساره یې نسته. مومن خان ویل چې ستا پهلوانان نن ما ته په غېږ راوله چې زه هم د ځان پرې واټکلوم چې زه بیا څه بلا یم. باچا ورته ویل چې ته او ستا نازک بدن او زما پهلوانان یې وارې به دې پښتۍ غوټې در ماتې کړي. ده ویل زه به خامخا په غېږ ورځم. باچا ویل ښه دی. دستي هغه غښتلي پهلوانان راوستل، د خدای عالم را جمع سو. مومن خان په غېږ ورغی. مومن خان چې مټ پر ونیو، پورته یې کوي، په هوا یې وګرځاوه، بېرته یې په مځکه لکه د یو وړوکي کښېښوی. باچا اریان ورته ولاړو، خو ډېر خوشحاله سو چې داسې زلمی پهلوانان مې په لاس کښېوتي دي، یا داسې زلمي پهلوانان مې په لاس کښېوتي دي. یو ورځ یو مومن خان له باچا سره ناست دی چې نامبره یو خط راوړه. باچا خان ته یې ورکوي. مومن خان ورته وایي دا څنګه خط؟ باچا ویل چې څه یې کوې؟ ده ویل چې خامخا به دا خط را ښکاره کوې. باچا نه ور ښکاره کاوی. مومن خان ور حمله کړه، خط یې ځینې واخیست چې ویې کوت پکې لیکلي وو د پروسږ کال ججه در باندې پاته ده، دا زر تحویل که. دا خط د یو باچا و، په دې باچا زورور و، په زور یې هر کال ججه ځینې اخیسته. مومن خان باچا ته وویل چې ججه نه ورکوم، زه هیله و خدای ته لرم او چې د ججې څخه به دې خلاص کم. زه پښتون یم، دا بې ننګي پر ځان نه قبلوم. سو یا تا د ججه څخه خلاص نه کم، یا سر نه بایلم، نه یې پرېږدم. باچا چې هر څه ورته وکړه چې زه ججه ورکوم، ته به منې، ته بیکار نه پلرې، ته به نه ځې. ده ویل زه پښتون یم، خامخا ځم او یوازې ځم. دغه خپل ملګری لا تا ته دلې در پرېږدم. لنډه دا چې مومن خان یوازې را رئیس راغی. د دې باچا ښار ته د یو زرګر دکان ته ورغی. زرګر ته یې څه بتکۍ د جیب څخه راوکښې، ورته ور یې کړې. ورته ویل یې چې د سرو زرو د آس نالونه را جوړ که. زرګر وخندل چې دا وګوره چې چا د آس نالونه د سرو زرو جوړ کړي دي. زرګر وخندل. ښه اریان سو چې مومن خان ورته وایي چې ته یې زر را جوړ که. زرګر په کار اخته سوی دی، ورته ناست دی، نور خلک هم باندې راټول دي. مومن خان که کتل یوه ښځه ده، ځان یې ښه جوړ کړی دی، پر اوښ په بار کې سپره ده. یو سړی اوښ تر مهار نیولی دی، کشوي یې. ښځه چې د زرګر د دکان پر حدود راغله، ناره یې که ځوانانو ننګ را باندې وکئ، پلار مې مغول دی، ما ښامار لره لیږي نه. په دې مجلس کې ټوکمار ناستو. د دې ښځې په جواب کې دا ناره وکړه موږ خو به ننګ در باندې وکړو، مېړه دې ناست دی په مجلس کې سوړ بریتونه. مومن خان د زرګر څخه پوښتنه وکړه چې دا څه ناره ده او دا څه نکل دی؟ زرګر ورته وویل چې هلته په غره کې یو لوی ښامار دی، هره ورځ یوه ښځه یو اوښ په ډوډۍ بار کې باچا د ښاره څخه ورلیږي، ښامار یې خوري. که یوه ورځ ور ونه لیږي دا، نو ښامار راځي په ښار راګډېږي، سړی په سا کښې الوزوي، خدای به مخلوق غر کې. او دغه ښځه او اوښ او ډوډۍ په دې ښار کې په وار وار ورلیږي. نن د باچا د لور وار دی او دا وزیر زوی دی، د دې ښځې مېړه دی. مومن خان ویل خدای یو مالګې تروې
چې شیرینو هم ښځه ده او والله که زه ژوندی وم که یا څو ځان ونه بایلم یا ښځه را خلاصه نه کړم کې پرېږدم. بس چې یو ځای وي مومن خان هلته خپله کیسه یې پاته ده. لنډه دا چې مومن خان دستي را ولاړ سو، توره یې راواخیسته، په دغه اوښ پسې پټ را رهي سو. کرار هغه سړی اوښ راوست، د هغه غره په شله کې یې ایله کړی، سړی ځینې را الا کړه. مومن خان په مخه ورغی، سړي ورته وویل چې ودرېږه مه ځه، اوس ښامار راځي شوی به دې تیر کړي. د باک پرې ونه کوي، خو راغی هغه شیلې ته ښځه پر اوښ سپره ده، ښامار لا نه دی راغلی. نو ښځې چې تر اوسه ښامار نه وی لیدلی، پر مومن خان چې سترګې وموښتې خیال یې سو چې همدغه لکه چې ښامار دی، نو له وامه څخه له اوښه لاندې راولوېدله. تر نازک بدن یې ژړکې او ازغي پورې ووتل. نو ښځې په ژړا پر ناره کړه، ته مې انسان یې که پیره یې؟ زما ته زړه وخاته د زړګو سره میخونه. مومن خان پر ناره کړه، زه خو انسان یم پیری نه یم مومن خان ستا په کومک راغلی یمه. مومن خان راغی، ښځې ته یې وویل چې بېغمه اوسه، خدای ساتندویه دی، ته ورسه پر هغه چینه پټه کښېنه، زه بیدېږم. هر وخت چې ښامار راغی پر ما غږ کړه، دی ور ښه دی. خود پرېوت، نجلۍ چې پر چینه کښېنستله، مومن خان بیده دی. دې په زړه کې وویل نو پر ما یې سر کښېښو، نو دوی چې خوري ما دې وخوري. په سر کې د ما وخوري. نو راغله د مومن خان سر یې په کراره په خپل زنګانه کې کښېښوی، په سوڼو کې یې ګوتې ور وهلې، باندې مینه سوه. هغه شیرینو چې کوم ځای ورته کړی و هغه اوس رښتیا کېږي. د یوې خوا د ښامار وم او د بلې خوا د مومن خان د مینې آرزو سوه. نو ته وایه څنګه به وي؟ دغسې به وي چې به زړه بې غواړي چې دا زما جانان وای. نو یوه ګړۍ چې وسوه، ښامار لکه غونډی کېږي راغی، ښځې چې مار ولیده ګنګوړه سوه، غږ یې تر خولې نه وخوت، د حرکته ولوېده. مومن خان خبرې کړې وای چې مومن خان یې خبر کړی وای، یعنې داسې ووېرېدله چې خبره نسي کولی. خو د سترګو څخه یې اوښکې د مومن خان پر مخ راتوسولې. مومن خان چې پر راویښ سو، چې ویې کتل، سر یې د دې پر زنګانه پروت دی. خوا یې بده سوه چې سر دې ناموري مې په زنګانه باندې پروت دی. ویې ویل چې دا دې څه له وکړل؟ د شیرینو له ارمان په زړګي پاته سو، دا خواره لکه چې د بیرې دلته راغلې ده. لنډه دا چې راولاړ سو، دا ښځه یې ګوښه کړه، بسم الله یې کړه، توره یې اوږده په خپل تلو پورې وتړله. نو ستونې ستخ پرېوت، پښې یې په هوا ونیولې. ښامار چې راورسېدی، ښه په دا نکلونو کې دا تور دی، دا ښامار دا به موږ داسې ویرولو، دا غوږو به دی تود سوی کاوی، خوند به کاوی. نو مومن خان چې پر حمله کړه، ښامار چې راورسېدی پر مومن خان یې حمله وکړه. مومن خان پښې ور سرمه کېده، ښامار په خوله کې یې پښې ورکې، خو ښامار تېراوه، خوله یې سمه وینې سوه، په توره سیرې سوه او څو ښامار ته نیمې څېرې سو، مړ سو. مومن خان بېرته ژوندی ځینې راووت او بیخي ښځې ته یې غږ کړل چې راسه. ښځه چې راغله، مار لکه د غونډۍ پروت دی، مړ دی. وروسته مومن خان له مار څخه یوه نرۍ تسمه تر پایه ویسته، په جیب کې یې واچوله. نور یې مار ټوکر کوي. ښځې ته یې وویل چې زه نو ځم، ته په اوښ سپره سه، کراره راځه، که چیرې بل چا دعوه وکړه چې مار ما وژلی دی، نو ته ووایه چې مار هغه چا وژلی دی چې پوره تسمه یې ورڅخه ده، تسمه چې ځینې کښلې ده، او زما ځای د هغه زرګر دوکان دی، زیاته نو ته او تا دې خپله راستي. ښه. نو مومن خان ځینې راولاړ سو، ښځه تر یوه ځایه راغله، کښته سوله. نو یو ځای په غونډۍ کښېنستله چې یو څوک پیدا سي ورسره ملګری به سم. دلته د باچا معاینې یعنې مور یې یو سړی راولېږلو چې ته ورسه، زما لور خو به یې اوس خوړلې وي، او که چیرې یو څه نښه یا یو څه یې پاته سوي وي هغه راوړه چې یو قبر ورباندې جوړ کړو. سړی چې را رهي سو، چې راغی هغې شیلې ته ناخبره و. یو وار چې پر ښامار سترګې ولګېدې، مخامخ یې را الا کړل. هله چې رالی، د باچا لور یې ولیده چې ژوندۍ ناسته ده، اوښ ورته ولاړ دی. د باچا لور ویل ولې ځغلې؟ مار خو مړ دی. سړي فکر وکړي چې د باچا لور به و باچا ته ورولم، باچا به خوشحاله سي، زه به ورته ووایم چې مار خو ما مړه کړی دی، خلعت به راکړي او منصبونه به رالوړ کړي. د باچا لور پر اوښ سپره کړه، را رهي سو. هله دا دی حرم سرای ته د باچا ورننوتل. سړي باچا ته وویل
چې صاحبه دا دی ښامار مې مړ کړی او لور مې ژوندۍ راوسته. باچا ډېر خوشحاله سو، غوښتې چې شاباسۍ ورکړي. لور یې پر ناره کړه ښامار هغه سړی وژني چې په خپل جیب کې د ښامار نښه لري نه. پخواني خلکو چې به یو کار وکړي نښې به یې نه ګارولې. دا نښه ډېره ضروري وي. دغه رنګه دروغجن خلک بیا پیدا کېږي چې کار به تا کړی او کریډټ به دی وړي. نو باچا د دغه سړي نه پوښتنه وکړه چې ستا څخه د ښامار نښه شته که یا؟ نو ده ویل نښتې ضرورت نشته، هغه دی مار مې ټوکړې ټوکړې کړی دی پروت دی. باچا د لور څخه پوښتنه وکړه چې هغه سړی چې ښامار یې وژلی دی نښه یې ورڅخه ده چیرې دی؟ دې پر ناره که بل د زرګر پر دوکان ناست دی چې دغه سپینې د لمر شغلې وهي نه. دستي باچا سړی و مومن ته راولېږلی، په ډېر عزت یې مومن خان ور وغوښتی. مومن خان چې راغی باچا پوښتنه ځینې وکړه چې ښامار تا وژلی دی؟ ده ویل هو دغه یې نښه ده. باچا ورته ویل افرین، دغه زما لور او نیمه بادشاهي ستا ده، نه کوم او لور دې هم نه کوم. څو زما یو ناز وانخلې. باچا ورته ویل په غبرګو لیمو هر څه چې وایه زه یې قبلوم. ده ویل د پلانکي باچا څخه به ججه نه اخلې، خراج به نه اخلې. او چې پوښتنه ورڅخه وکړم چې د ده نه ته ولې ججه اخلې؟ باچا ویل چې زما یې پهلوانان مات کړي دي. مومن خان ویل چې ستا پهلوانان هم زما سره وازمایه، که زه یې مات کړم او غوزار یې کړم نو ججه ځینې اخله او که نه وي نو وربخښې به یې. بیا دلته په غېږ ورځي. باچا ویل دا خو څرګنده خبر ده چې زما په پهلوانانو کې دومره پهلوانان نه وو چې دا بلا یې وژلې وای. تا مړه که نو ما په خپله لور تا ته درکړه او ججه او نیمه بادشاهي ما تاله در وبخښله. مومن خان ویل چې زه بادشاهي نه کوم او نه معاینه کوم، زه معاینه لرم. باچا ودې ته اړ کړي چې بادشاهي نه کوې، دغه لور به مې خامخا کوې. مومن خان ناچار شو، د باچا له لور سره نکاح وتړله. اوس کار خراب شو. ماښام چې لور ورته راوستله نو نور ووتې، نیمه شپه سوه. مومن خان توره وکښله، په ځای کې یې ترمنځ کښېښوله. نو یې د باچا لور ته وویل چې زما مطلب او د زړه مینه شیرینو ده، بل چاته مې میل نه کیږي او ما د شیرینو سره قول کړی دی چې زه به په چا باندې مینه نه کوم. نو باید په خپله پښتو ټینګ ووسم او چې لاس پښې رانه وړې په دغه توره به یې غوټ در څخه پرې کړم. د باچا لور ته وویل چې زه ستا په مېړانه او دوو سترګو مینه یم، نور څه مې نه دي په کار. زه به ستا په رضا ځم چې هسې زه ستا په نوم یم، دغه فخر مې خوښ دی. سهار مومن خان و باچا ته وویل چې زه ځم. باچا هم دستي خط ورکړي چې ما ججه وربخښلې ده. دغه خط ځینې راواخیستی، رخصت یې کړو، را رهي سو. رالی هلته چې مومن خان د خپله کور او مور څخه را رهي سو، د ده اشنایانو پر زبردست خان د دوی لاس واچاوه. هره شپه به یې مالونه ځینې بیول، سړی هم نه و معلوم چې څوک یې بیایي. دوی هم له وهمه سو چې شیرینو نه بوځي. په منځ کې د شپې پرېستله. دغه اوه ورونه به شاوخوا پر راوګرځېدو، بیده به سول. زبردست خان به د دروازې خواته پروت و او د مومن خان مور یې له کوره وشړله. څه چې یې درلود ځینې ویستله. او د مومن خان د مور یو ماجتي زوی و، دا یې په یو کلي کې ګورواني کوي. ماجتي زوی معنا چې په ماجد کې خلک پیدا کړي، هغه پلار و مور یې نه وي معلوم. یوه ورځ دغه ګوروانه څخه غواوې او زبردست خان په کښت ګډې سوې. زبردست خان بزګر و دی وواهه. دی کور ته راغی، مور ته یې وویل چې زه هم ځمه، دا وطن یې پاته. خو دا ماجتي هم مخته د هندوستان پر خوا را رهي سو. هله راغی چې هغه مخکني باچا ته چې مومن خان هم ورسره و، د هغه باچا پایدواني یې ونیوله. دی چې ولاړ، د زبردست خان هم لږ زړه نری سو چې دا خو بد کار پېښ سو. مومن خان چې راورسېدی، دغه خپل ماجتي ورور یې ولیدی، ناره یې پر وکړه که پایدوان یې پر ما ګرانې، د زړې ګلو باغ پر ځای که خزان ونه، یعنې چې شیرینو ناسته ده که چاته یې ورکړې ده. ده چورت ووهه چې راسه داسې جواب ورکړه چې راسره ولاړ سي. نو یې ناره که که مومن خان یې پر ما ګرانې، د زړو ګلو پر باغ ګډ واته مالونه. د مومن خان ډېره خوا بده سوه. دستي پر باچا ناره که باچا رخصت راکړه چې ځمه، پر دنباله مې غمازان کوي شورونه. خو باچا چې د هغه ججې بخښلو خط ورکړی و، باچا ډېر خوشحاله سو. ده ویل چې زه رخصت یم. باچا ویل چې ته مه ځه، زه او زما ټول عسکر پر تا ولاړ یو، د هر چا سره چې د بدي ده موږ به سرونه در باندې کښېږدو. ده ویل یا حاجت نسته،
موږ خپله د دوی ملګریو زونو باچا اووه غاترې په بتکیو ورباندې بار کړې، څو کسه نوکران یې ورسره کړل. هغه بتکۍ چې هغه زبردست خان ځینې غوښتي وي هغه اوس دوی ورکوي، په لاس یې ورکوي چې دا اوسه. نو وربار یې کې مومن خان چې هلته د باچا خسر د کوره را رئیسو نماینې باچا ته وویل چې زه په مومن خان پسې ځم. باچا ویل چې څنګه ځې؟ دی ویل چې زه د مرګه خلاصه کړم، بلکې ټول رعیت او ښار یې د بلا څخه وساتلو. تا امر وبخښل نو ماته اجازه وکړه او 19 نجونې نورې راسره کړم. موږ به په پسې یو، هلته به په پسې سو. درېیمه ورځ په دغه تورې نجونو بېرته راوستی. ستا به نوم هم اوسي، مومن خان به دې خپل خوشحاله سي. باچا ویل چې بس دستي 19 نجونې راټولې کوي چې درې سي او ویې کړي. پر اسانو راسپرې سوې. دا دی د بل باچا ښار ته راغی. د مومن خان پوښتنه یې وکړه چې مومن خان چیرې دی؟ دوی ورته وویل چې نن درېیمه ورځ ده چې د خپل وطن پر خوا رئیسو کور ته ولاړ. د باچا لور سره د هغو نجونو هم دستي دوی په بل پسې یو په بل پسې رئیس وي. هله هله شپه او ورځ یې په ځان یې وکړه، خو دا د مومن خان په ډلې پسې راورسېدلې. پوښتنه یې وکړه چې مومن خان څه سو؟ دوی ورته وویل چې هغه د خسر کره ولاړی، تاسې هم دلې اوسئ، اوس به دستي راسي. دلته مومن خان د دوی وسهیل ته راورسېدل. نو همدالته د زبردست خان کور نږدې دی. په شپه ده. نو مومن خان خپلو ملګرو ته وویل چې تاسې دلته دېره سئ، زه یوازې ورسم چې وګورم چې رښتیا یې شیرینو ورکړې ده، او که یې ورکړې وه نو شیرینو او میړه به غبرګ په توره ووم، مړه به یې کم. زیاته چې هر څه پېښ سو زما د توانه وتلې ده، او که یې نه وه ورکړې نو بېرته به دستي راسم. نو مومن خان چې راولاړ، زبردست خان وکلاتو تر دیواله ور واوښتی. خپل کرنګ آس یې د باندې وتاړی. د زبردست چارپای د دروازې سره پرته وه او شیرینو د دغه نورو وروڼو په منځ کې ویده وه. شپه د مومن خان د توانه ووتو، ورتېر سو. د شیرینو څخه یې مچه واخیسته. اوس یې خوند په وکئ. شیرینو راویښه سوه، مخ یې په لاړو لوندی ناره کا. وروڼو د مرګ په خوب بیده یې، پر نیمه شپه مې غمازان ازاروینه. دستي یې وروڼه راوغورځېده، هار یې یوه چاړه وواهه. مومن خان غږ نه کوي. زبردست راغی، یوه چاړه یې پر رازیګر کې ووایه. غوزار سو، نقاب یې له مخه ایسته کړ. شیرینو په دغه تاریکه کې وپېژانده. نو یې ناره که ادې راکښته سه اور بل که. اوس نو په لاس ورغی. د مومن خان په وینو رنګ سو بالښتونه. خیر خو د کلا دروازه یې خلاصه کړه چې مومن خان یوازې راغلی دی، که نور څوک هم ورسره دي. د باندې چې یې وکتل هېڅوک نسته، یو کرنګ یې تړلی دی. نو شیرینو ناره که کرنګه ماتې څه بندونه، پر نیمو شپو دی مومن خان راوړو له کمه. د مینې خواست و قبول سو. کرنګ پر دغه ځای راوغورځېدی، بندونه یې غوټ مات سو. مومن خان ژوندی دی. دستي یې په مور پسې ولاړ. سړی یې واستاوه چې دا اوستری دیدن یې وکړي. سړی چې راغی د مومن خان مور ته یې وویل چې مومن خان راغلی دی او دستي بېرته ځي، راسه که یې دیدن کوې. مور یې خوابدې سوه چې زبردست خان زما سره څه بې ناوړي کارونه وکړل او زموږ سره څه جفاوې وکړې، دی لاورځي ورباندې میلمه کږي. نو زړه یې نه کېدو، خو را رئیس وله. که ګوري خلک راټول دي، ناره یې پر وکړه مخلوقه څنګ وهي څنګونه، چې زه په زړه د مومن خان یم ګیلمنه. خلکو لار ورکه چې راغله. که ګوري چې مومن خان په وینو کې غرق او تر پروت دی، نو یې ناره که ما په کور کول فالونه، چې مومن خان به د هندوستان راوړي شالونه. نو یې وژړل، ویل یې چې زما خیال دا و چې دی به د هندوستان څخه بتکي او شالونه راوړي. د ځان بایلو. نو یې په شیرینو مخ راوګرځاوه چې مومن خان خو ستا د لاسه ټوکر ټوکر سو. نو د دې په جواب کې شیرینو ناره که د مومن خان عقل کوتاه و، پر نیمو شپو څوک د چا سری لره ورځینه. زبردست خان مور بیا ناره پر وکړه، مومن مې 12 کاله تللی، پر 14م کال چې راتی اجل نیولی. یعنی تاسې شیرینو مه ګرموئ. د مومن خان اجل پوره و. وروسته د مومن خان څخه پوښتنه وکړه چې په دغه 7 ټپو کې د کوم ټپ ډېر خوږیږي؟ د ویل چې د ذکر د چړې ټپ مې ډېر خوږیږي. ناره یې پر وکړه. مومن خان 7 چړې خوړلي. د زبردست د چړې ډېر فریاد کوینه. زبردست چې دا ناره واورېده چې مومن خان زما له چړې زخمري جدایي زړه یې نری سو. زړه یې درد وکړي چې په داسې پردیسي کې مې مړ کړي. نو یې هغه چاړه په خپل ځیګر کې ووله.
سور پوړ راواوښت، خلک پر راټول سو، یو غم و دوه سو. زبردست وصیت وکړي چې زما جنازه د دې جنازې له مخه وړئ او ما د ده له مخه ښخ کړئ، ځکه چې ما ډېر ظلم ورسره کړی دی. وایي وویل سو، داسې چې وویل نو مړ سو. مومن خان چې دا احوال واورېده چې زبردست خان ځان ووازه، نو یې وویل چې زه خو مړ سوم، ده ولې ځان ووازه. لږ ګړۍ وروسته د مومن خان سترګې ودرېدلې، تور یې ولاړو، سپین یې راغلو، سلګۍ یې وهي. مور یې وپوهېده چې د مرګ چپه پر راغله، نو یې پر ناره که یاسین شروع کړئ ملایانو چې مومن خان د زکندن سوګلۍ وهي نه. مور یې بیا ناره پر وکړه، یاسین په زوره باندې وایاست، پر مومن خان د زکندن خولې راځي نه. لنډه دا چې مومن خان مړ سو، خلک پر کټونو ناست دي. سحر سو، ملایانو واخیستی، غسل ورکوي. شیرینو پر ناره که جانان زما په خولګۍ مړ دی، جانان زما په خولګۍ مړ دی. عالمه مه یې لمبوئ چې شهید سو نه. د دې نو پرېږده چې جنازه یې ورسموئ. هلته خو هغه 40 نجونه او د ده ملګري سره راټول را رهي سو. کور ته د باچا لور یې د مخه ده چې راغله، په لار کې د کلي د باندې یو بزګر اوبه لګوي ژاړي. د باچا لور ورته پوښتنه یې ځینې وکړه چې د مومن خان کور کم دی. بزګر پر ناره که پر نلي سور راغی، ښه ځوانه مومن خان مړ دی، په هوا ژاړي مرغونه. بزګر دا نقل ورته وکړي چې داسې مړ سو، نو دې پر ناره که یو دا دې څه ویل بزګره، غشي دې راکړئ د ځیګر په پیوستونه. نو د باچا لور خپل آس د مومن خان په اروا په خوښي و بزګر ته وبخښه. خپله دریشي وشکوله، هغه خپل د ښځو کالي یې واغوسته، هغه نورې نجونې یې بېرته هندوستان ته رخصت کړې. ورته ویې ویل چې بابا ته ووایاست که زه مړه سومه، خو ښه که ژوندی ومه، نو زه به دلته د مومن خان پر زیارت ملنګه یم. دلته د مومن خان جنازې راخستې وه. بزګر ورته وویل چې کور ته مه ورځه، هغه د مومن خان جنازه راخستې ده، جنازې ته ورسه. شیرینو د جنازې په وخت کې وویل چې د مومن خان ارمان نه دی ختلی، د ده جنازه دې تر ادرې پورې پیغلې نجونه یوسي. د باچا لور چې راغله پوښتنه یې وکړه چې مومن خان کم دی. ده ورته وویل چې هغه پیغلو نجونو چې راخستی و. نو یې پر ناره که د پاسه 2 جنازې رالې، د مومن خان جنازه پیغلې نجونه وړینه. خو دا هم تر جنازې لاندې سوله، جنازه یې هدیرې ته راوړه. خوله یې نو د باچا لور پوښتنه ځینې وکړه چې شیرینو کومه یې وه. ده ویل چې دغه ده چې ناره یې پر وکړه، مومن پر تا مړ سو شیرینې، ما د انار تر ګل نازک ساتلی ونه. د زبردست مور ته درد ورغی چې زما زوی خو مړ سو، زه څه نه وایم. نو یې په جواب کې ناره پر وکړه، د مومن عقل د مرئي و، کاروان یې پرېښو د سهیل پر میدانونه. د باچا لور راغله، ویلې اوس خو مړ دی، څه نوی نه ده په کار، تاسې ښه کوئ ایسته سئ چې زه د مومن خان دغه آخري دیدار وکم. زما ارمان نه دی ختلی. خلک سره ایسته سول. نو دا راغله د مومن خان جنازې سره وغځېدله. ویل یې خدایه که به د ظهیرو او رښتینو مینو زړو خواست اخلي، نو زه زیاته ژوند نه غواړم. لنډه دا چې الله تعالی یې خواست قبول کړي. دې خپل نفس د مومن خان په نفس خیرات کړي. مړه سوله. وروسته یې د مومن خان قبر پرې کاوه چې ښخ یې کړه. مور یې پر ناره که مومن په لوړه غونډۍ کښېږدئ چې خواره مور یې هر سحر زیارت کوي نه. غالب د اردو یو شاعر دی، هغه ویلي دي عاشق وایي و دغه ته چې د محبوب له مرګه واوري او مړ سي. هغه نو څه عاشق دی چې تیشه راواخلي په سر کې ووایي ځان مړ کړي. وایي په تیشه خو زه هم ځان وهلی سم. نو ځکه وایي بغیر تیشې مر نه سکا کوهکن اسد، سرگشته خمار رسوم قیود ته. نو دی وایي دا فرهاد چې پر شیرینه چې مینو دغه په تیشه ځان وځلی دا دونې عاشق نه. عاشقي خدا ده چې پر مومن باندې دا د باچا لور څنګه مړه کېږي او دعا کوي. نو دې ته پام کواستی. خو د مومن خان قبر یې پر لوړه غونډۍ پرې کاوه. مور یې راله ورته ودرېدل. نو په قبر کندونکې یې ناره که قبر یې ښه پرې کوي ځوانانو، مومن پردیس دی پکښې تېر به کي کلونه. چې قبر یې ور جوړ کړي مومن خان پکې کښېښو. نو شیرینو راغله ورته ودرېده. د مومن خان په بریتو خاورې پرتې وې. نو یې ناره که مومن پر ګور کې دسمال غواړي، پرې پاکوي د خپل خیال کاږه بریتونه. چې مومن خان یې ښخ کړي پټ یې کړه. نو د شیرینو دا وروستۍ د ارمان ناره پر وکړه، ارمان لا خان مومنه، ارمان خدا دی خانه مړ دی، مړ مې کړې په خپله. لنډه دا چې مومن خان یې په خپله په لوړه غونډۍ ښخ کړي او د باچا لور او دا زبردست یې په هدیره کې ښخ کړو. دعا یې وکړه چې خدای دې د دوی ټول مسلمانان او دوستان وبخښي.
دنیا بې وفا ده، هیچا بار نه دی پکې تړلی. خپل خپلوان یې کور ته راغلو، د غمونې شپې وې تېرولې او بس وایي چې دوی یې ښخ کړو. ماښام یې یو ښه سړی په خوب ولید چې د باچا لور په خپل قبر کې نه وي. سحر یې دا خوب ووایه، د زبردست ورونه راغله، قبر یې وشانه. دا نه وه اریان ولاړ شو چې دا څه سوه. نو یې ښه صاحب الحال سړی و، د ده څخه یې پوښتنه وکړه چې ته وګوره چې دا ښځه څه سوې ده. چې سر یې پټ کړي، وروسته یې سر راپورته کړ، ویل یې چې هغه د مومن خان په قبر کې د جلا قبر دی، نو بیا هلته په خوب لیدلې ده. دوی راغلو، د مومن خان قبر یې وشانه، لڅ یې کړه، هلته پرته وه. نو یې بېرته راوکښله، بل ځای یې ښخوله. دغه ښه سړي ورته وویل چې دا رښتینې مینان دي چې هر ځای یې ښخ کوي بېرته د خدای په حکم راځي. تاسې یې د لارې له بلې خوا څخه ښخوئ، خلک یې په منځ کې تېرېږي، نو نسي سره ورتلی. د باچا لور پر هغه بله خوا ښخه کړه. وایي چې څو ورځې وروسته د مومن خان او د باچا د لور قبرو څخه زرغونه نهالان راشنه سول. دواړه سره کاږه سو، سرونه یو تر بله سره راجار وته، لار یې په منځ کې تېرېدله چې اوس هم هغه ونې پر هغه ډول سته. دا یو روایتي خبرې دي، خلک یې کوي. غرض مه دا دی چې د مومن خان په شیرینو نکل کې د شهرت وجه هم دغه جدایي ده، دغه زور و زیاتی دی، دغه د ده د ارمان مرګ دی او هغه د باچا د لور مینه ده. نو زموږ د حجرو دغه محفلونه چې دارنګه ښایسته ول، دا کې دغه خوند و، دا به خلکو اورېدل، دا به په شپو شپو کېدل. نو ته واښه، نو تر کومه ځایه سو، نو ته واښه، نو بس دا سو. دا خبرې به کېدې روایتي، یو بل ته به یې غوږ نیولی. خو خوند یې دا په وکړئ چې بیا دا خبرې چې دي دا کتابو ته ورسېدې، او کتابو فایده دا ده چې هر وخت دا محفوظه دي. نو تاسو کتابونه لولئ، زموږ روایتونه به دغه رنګه پکې ژوندي وي. که ژوند و انشاءالله نور نقلونه به هم له تاسو سره دغه رنګه څوکه شریکوم.